د پی اس ایل اخیری اختتامی مراحل دي کوم څلور ټیمونه به پلی آف ته وځي د هغې په اړه به سره نظر شریکو او د افغانستان 8 پلیران او 3 سټاف کرونا ټیسټ چې دی مثبت راغی. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. د پاکستان سوپر لیګ اخیری مراحل دي، اخیری میچونه دي. موږ ورباندې زیاتې خبرې ونه کړی شو، مصروفیاتو په اساس کې باید هر میچ باندې موږ خپل نظر ورکړی وی، خو اول نه مونږ یو څلور ټیمونه په نښه کړي وو. اولني 2-3 لوبې چې وشوې او داسې ښکاري چې هماغه څلور ټیمونه چې دي کوالیفایر ته هغه پلی آف ته کوالیفای کېږي. ګوره پخوا به سیمی فاینل سیسټم و، اوس چې دی اول دغه کوالیفایر لوبه ورته چې هغې کې هغه 2 ټاپ ټیمونه د لیګ سره خپلو کې مقابله کوي چې هر څوک یې ګټي هغه فاینل ته وځي، څوک چې بایلي هغه سره یو بل چانس مي. دا سیستم چې دی یو څو کاله مخکې را معرفي شو. داسې به کېده چې یو ټیم به مثلا په خپل لیګ میچونو کې ټاپ روان او سیمی فاینل کې یو بد ورځ به راغله، فلاپ به شو او آوټ به شو. نو دې د خاطره ورته هغه ټاپ 2 ټیمونو ته چې زیاته خواري کړي هغوی ته یو بل چانس هم ورکول کېږي. هغه چانس یې الیمینیټر هغې کې چې څوک هغه بیا دویم گیم کې مثلا د 3 او 4 سپاټ ترمنځ مقابله دې کې یو هر څوک چې بیل هغه آوټ کیږي، چې څوک یې وګټي هغه به د هغه اولني گیم نه د اول او دویم نمبر کې چې چا لوبه بایللي هغوی سره یو مقابله کوي. نو ټیکنیکلی یو بل چانس هم ورسره او دا څوک چې 3 4 نمبر نو دا به 2 لوبې کوي چې فاینل ته وځي. نو ځکه دې ته پلی آف سیسټم یې او دغه سلسله په دغه کې هم د پاکستان سوپر لیګ کې هم کیږي. پېښور زلمي موږ خو مخکې ویلي مینوالو ته د ډېر مبارکي. موږ غوښته چې د پېښور زلمي دا لوبه وګټي. کویټې سره د کویټې ټیم چې جیسن روی اویلیبل نو، جیمز وینس اویلیبل نو، د هغې په وجې دومره پرفارمنس یې سی ور نه کړه. او بل د کوټه کیپټن چې سرفراز آی ډونټ لایک دیټ ګای، زما هسې بس هغه ښه نه راځي چې هر بالر باندې یو څلوریزه ولګېږي، دی راځي خبرې کوي، خبرې ورته کوي او بس هلکه پرېږده بالر خپل. دا خو ټول هغه انټرنیشنل پلیران دي چې څوک پاکستان سوپر لیګ کې لوبېږي هغه استعداد لري، ټیلنټ لري. نو ته یو مشورې او دغه ورسره کولی شي، مګر داسې خو مه کوه چې یو څلوریزه ورباندې ولګېږي بس هر ځل خبرې کوي. نو بس یو قسمت یې ښه هغه د خلکو دعاګانې وي. چمپینز ټرافي چې وه هغه په 2019 کې وګټله. نور د ریسټ دا ډېر لکی کس دی چې کیپټن و د پاکستان او د چا دعاګانې به ورسره خدای خبر چې کوم بابا دعاګانې به وي. نو کیپټن سره ډېر وم لوبېده، کینې د محمد رضوان غوندې ټیلنټډ کس چې و دا بار ناستو او دی لوبېده. نو زما په نظر باندې چې کوم ټاپ 4 ټیمونه موږ مخکې ویلي اول سر نه هغه دغه ملتان سلطان، لاهور کلندر، اسلام آباد یونایټډ او د پېښور زلمي. اصل کې د ملتان سلطان، اسلام آباد یونایټډ، لاهور کلندر او پېښور زلمي دغسې ویلي، ځکه زما په نظر دا دواړه ټاپ ټیمونه دي، ملتان سلطان، اسلام آباد یونایټډ. نو د پېښور زلمي نن لوبه ګټلو سره 8 پوینټونه شو. د کویټه ګلیډیټر چې دی د هغوی 6 پوینټونه دي. کراچۍ خو خدای پاماني ده ځکه 7 ګیمونه یې بایلوده، که 3 واړه هم ګټي بیا هم 6 پوینټه وي. نو پېښور زلمي که راتلونکي لوبو کې یو لوبه وګټي چې د دوی دغه سره د اسلام آباد یونایټډ او لاهور کلندر سره دا ټف گیمونه دي، خو که یو هم وګټي موست لایکلی رن ریټ یې د دغه نه ښه دی، کویټه نه چانس یې زیات دی چې کوالیفای شي. که چرته مثلا دواړه گیمونه بایلي نو بیا به کویټه چې ده هغه که نیکسټ 2 گیمونه د هغوی پاتې دي، که دواړه بایلي هغوی خو آوټ سو. که یو وګټي او یو بایلي بیا به پېښور زلمي سره رن ریټ باندې مقابله وي. بل ټیم اسلام آباد یونایټډ دی. دې دواړو کې ګوره دا خو نه پاتې کېږي، اسلام آباد خو ډېر ټاپ رن ریټ دی. که دغه هم شي چې ډېر بده دغه پې رانشي، د هغوی رن ریټ ډېر په پازیټیو کې دی، هغه نه خرابېږي. لاهور کلندر آلریډي 10 پوینټس دي، 10 پوینټونه دي، هغوی رن ریټ هم ډېر زیات های دی. نو هغه موست لایکلی کوالیفای ټیم دی چې به کوالیفای شي ورسره. ملتان سلطان خو تاسو ته معلومات دی چې سلطان چې کله نه د رضوان صاحب کیپټن که ګوره چې سی سلطان یې راووسته نو ټیم یې سلطان شو.
هر کله چې تا سره سی لیډري چې هغه خپل پلیرانو نه څنګه هغه پلیران استعمال کړي، په څه طریقه استعمال کړي، کوم بالر کوم وخت کې. یو شی زما په دې دغه کې ډېر خوښ شو چې یو دغه ته خوشدل شاه ته بالینګ ورکوي، ځکه خوشدل شاه باید بالینګ وکړي، ښه بیټسمین دی، لوور د اورډر ډېر زبردست هیټر دی. پاکستان ته همدغسې کس پکار دی. ورسره یو بل ښه شی وشو چې آصف علي هم بالینګ شروع کړه تیر میچ کې، 3 اووره 20 رنزې 2 وکټې. نو چې آصف علي هم بالینګ وکړي، خوشدل شاه هم وکړي، یو 2 اووره، دا د پاکستان دا بیلنس ډېر زیات برابروي. نو دغه د ملتان ټیم بهترین ټیم دی زما په نظر. دغه 4 ټیمونه چې موږ در سره شیر کړه دا به موست لایکلی وځي. د پېښور زلمي چې دی دا اخره کې ګوره 2 لوبې دي. حضرت زازی ورته ډېر مهم دی. یو لوبه باید حضرت زازی خامخا او 15-30 بالونو کې 80 رنزې وکړي چې هغه پخواني یاداشتونه زموږ له تازه شي. ټول پېښور سترګې په لار دی چې دا زازی به هغسې اننګز کله لوبوي. یا اوس هم 50-40 دغه کړی، خپله برخه سی لوبېدلی، بد نه دی لوبېدلی، مګر یو اننګز هغسې هم پکار دی. او هیله ده چې بیا پلی آف ته وځي، نو پلی آف کې هم سکور وکړي. نو د کویټا ګلیډیټر ټیمز خو ما ورته وي چې خو هغوی سره جیسن روی راغی، 1 مین شو کلک، هغه یو ځل ټاپ چیز وکړه. نور بس هر ځل تا ته جیسن روی میچونه نشي ګټلی، نور ورسره خاص دغه نشته. بل دا کیپټنسي نه دی کینې افتخار هم ورسره دی، عمرک ملم دی. دا 2 کسان چې دي د دوی لوور اورډر یې ښه سی کولی شو، مګر په وخت باندې هغه خپل ټیم یې سیټ نه کړ. اوس ټو لیټ دی زما په خیال. معلومات به وشي، خو ما ورته خپل 4 ټاپ ټیمونه ووې، دا او کراچي کینګ چې دی دوی نه بغیر د شرجیل او بابر اعظم د اوپننګ نه بالینګ سیټ و او نه بیټینګ سیټ و، نه میډل اورډر نه لوور اورډر، یو شی هم د دوی سیټ نه و. دا باید بل ځل ته ښه خپل ټیم لږ یو څه نور کسان واخلي او سی کړي. نو دا د کراچۍ دغه بیا چې کله پلی آف وختونه راشي بیا په هغې باندې نظر ورکوو په گیم باندې. نو د سبا گیم چې دی سبا یو ما دغه ونه کړو ته پوره سکیجول، خو د پېښور زلمو بیا سبا نه بل سبا چې دی دغه سره دی اسلام آباد یونایټډ سره. نو موست لایکلی سبا کې دی شي ملتان سلطان او د کلندري. معلومات به بیا هغې وخت کې وکړو. خو دغه 4 ټیمونه چې دي زما د پلی آف ټیمونه دا ما هغه 3-4 گیمونه چې وشو هغې نه وروسته مو ووي، ځکه ما وی چې اول نه خو ما ټیمونه نه کتلی چې یو ځل ټیمونه وګورو بیا به در سره خپل نظر شیر کوه. هسې توکې نه ولو، نظر باید سړی زه شیر کړي چې ټیمونه ته وګوري، بیلنس ته وګوري، د هغې په اساس باندې ور سره شیر کړي. نو ملتان سلطان، اسلام آباد یونایټډ، دغه د لاهور کلندر ان پېښور زلمي. نو موست لایکلی پته نه لګي، خو فاینل هم کېدی شي دغه راشي د ملتان سلطان او اسلام آباد، ځکه دا دواړه ډېر سالډ ټیمونه دي. خو وخت سره په دې خبرې کوو، دا ټو ارلی دی. نو دا و د پی اس ال په اړه ما غوښته چې زموږ د پښتونخوا چې کوم ورونه دي هغوی سره خپل نظر شیر کړو. بیا به زه تاسو سره هغه د پاکستان او اسټرالیا لوبې چې را روانې دي د هغې په اړه هم نظر شیر کوم. پاکستان چې کوم سکواډ اعلان کړی د هغې په اړه به در سره خپل په هغه سکواډ باندې خبرې کوم. مګر فی الحال چې دی دا د پی اس ال شو. په اخره کې د افغانستان پلیران چې دي 8 پلیران هغه د کوویډ یا د کورونا ټیسټونه نتیجه مثبت راووته. 3 د سپورټ سټاف مطلب اسسټنټ کوچ منیجر یا اسسټنټ منیجر هر څوک هغه کسان هم کورونا مثبت دي. دا به اوس آیسولیشن کې تقریبا 9 نه 10 ورځو پورې. نو هغه موږ چې مخکې ویډیو کړی و او دا مو ویلي چې یاره پلیرانو زیات ضرورت دی د لیګلي همدې دپاره که چېرته دغسې کیسز راشي د کورونا نو چې تا سره ایټلیست 11-12 کسان چې هغه ته فیلډ کې. نو د افغانستان خدای دې وکړي هغه چې کوم کسان کرونا شوي دي یا کیسونه مثبت راغلي دي الله پاک دې ورته شفای کامله ورکړي. موږ ورته دعا کوو دا راځي د کرونا دغه خو لایټ یې نشي اخیستی ځکه خدای نه کوي نو ډېر خلک بعضې خلک تېرې تللی هم شي مګر دوی ته د الله پاک شفای کامله ورکړي. زموږ نیکې پرزوینې ورسره دي. بنګلادیش سره سیریز په خپل وطن کې بنګلادیش ټف ټیم دی، موږ خو ورباندې خبرې کړي دي مګر انشاءالله افغانستان که کلیکټیو د زړه د خلاصه خپلو کې ښه بادرۍ سره په اتفاق او اتحاد لوبو کې نو مونږ بنګلادیش نه سیریز ګټلی شو. په هغې بیا سره هغې وخت کې خبرې کوو. ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. دا شینواري سپیکس دا ستاسې د ولس غاږ دی. موږ کوشش کوو چې هر
کوم پلیر چې د هغه حق یې په هغې ټیم کې هغه دپاره غاښ پورته کړو. څومره چې زموږ په وسه کېږي. باقي خو تاسو ته معلومات دی په افغانستان کې ظالمان ډیر دي، پروا نه کوي که هغه فسادي نظام او که هغه د اوس د طلباو سیستم دی. دې کې هم مافیا او هماغه ظالمان اوس هم شته دی. فی الحال هم برحاله لګیا دي. دومره په اسانه نه ختمیږي، مګر دوی به کوشش کوي چې ختم یې کړي. وخت باید ورله ورکړو، مګر کرکټ بورډ کې چې دی مافیا مضبوطه ده. اوس به کمزوري شوي ایره ورباندې لګېدلې ده، خو ډز به خوري انشاءالله. دا چارڅونه دغه وکړي، د استعداد مخه نشي نیوی، هغې ته موږ نه پرېږدو. دا شینواري سپیکس دا ستاسې د ولس غاښ دی، موږ به خپل غاښ پورته کوو او هر حقدار ته باید حق ورکړل شي. دغه زموږ غوښتنه ده. موږ د افغانستان د کرکټ خیر غواړو چې کرکټ پرمختګ وکړي. موږ ټول د کرکټ مینوال یو چې کرکټ پرمختګ کوي، لوبغاړي پرمختګ کوي، موږ خوشحالیږو. ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. ستاسې ورور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم. خدای په امان. السلام علیکم.